دا دنیا د اندېښنو، امتحانونو او ستړیاو هغه کور دی چې انسان پکې همیش په دې تلاش کې وي چې سکون پکې ترلاسه کړي، خو نیمګړی او ناترسه ژوند په مخه داسې درنې څپېړې ورکړي چې بیا ترې هره خوا نیمګړي او خطا شي. خو هیڅکله باید دغه امتحانات انسان ناامیده نه کړي او په هر حالت کې په الله جل جلاله باندې کلک یقین ودري. که ته له ژوند نه شکایت لرې نو یو څو خبرې درته کوم انشاءالله چې حتما مرسته در سره کوي. د عزیزانو او په خاص ډول د مور او پلار غوندې هستي له لاسه ورکول انسان سخت په زړه غمجن کوي او دا حالت په هر چا راتلونکی دی. که ته په دې خفه یې چې خپل مور او پلار څخه د یو له لاسه ورکړي دي نو لږ داسې سوچ وکړه چې زموږ په خوږ رسول علیه السلام باندې څه تیر شول. هغه خپل مور او پلار دواړه په ماشومتوب کې له لاسه ورکړل، بې اسرې او یتیم لا لوی شو. که ته له ژوند د روزګار او بې وسۍ نه شکایت لرې نو د رسول الله علیه السلام په کور کې به په ورځو اور نه بلیده او داسې وختونه پرې راغلي چې په نس پورې یې تیږې تړلې وې، خو بیا یې هم د ژوند له سختیو شکایت نه دی کړی. آیا ته دې ته خفه یې چې ناروا تهمت در باندې لګېدلی یا په داسې یو څه تورن شوی یې چې تا نه دي کړي؟ نو رسول الله علیه السلام په سحر او جادو تورن شو. په ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها باندې تهمت ولګېد چې الله تعالی بیا په قرآن کې د هغې پاکي بیان کړله. آیا دې څو وخته لمونځونو او د محدودې دنیا محدود عبادت خسته کړی یې ته او دا ټول بوج درته ښکاري؟ رسول الله علیه السلام به د شپې دومره عبادت کاوه، دومره اخلاص پرېښوده چې پښې به یې له ډېر قیام نه وپړسېدلې. کله چې د علت پوښتنه ترې وکړه ویل به یې آیا د خپل رب شکرګزاره بنده ونه اوسم؟ آیا په دې خبره ژوند خوند نه درکوي چې خپل ماشوم دې له لاسه ورکړی او یا بې اولاده یې اولاد نه لري؟ د رسول الله علیه السلام ټول اولادونه په خپل ژوند کې وفات شول پرته له بیبي فاطمې څخه چې هغه هم د نبي علیه السلام له وفات نه څو میاشتې وروسته وفات شوه. که ته په دې خفه یې چې پوره وړی او قرضداره یې نو د رسول الله علیه السلام چې کله وفات کېده نو ډالې د یو یهودي و. که له خپل وطن نه جبرن ویستل کېدل دې ځوروي نو پوه شه چې د الله حبیب هم خپلو خلکو له خپل کور او کلي څخه وشاړه او د مکې محبوب ښار چې ډېر ورته ګران و په ډېر ارمان یې پرېښوده. که د دین په وجه د خلکو لخوا له مشکلاتو او تکلیفونو سره مخ شوی نو په یاد ولره چې پیغمبرانو، صحابه کرامو او ټولو مؤمنانو د خپل سر او مال په قیمت دا دین تر موږ او تاسو را رسولی دی او هیڅکله باید ناهیلي نه شو. او که ته په دې سوچ شي چې د امتحانونو کور په دې دنیا کې د په ما هیڅ تکلیف نه راځي نو دا هسې تش یو خیال ده او بس. له دې دنیا نه پیغمبران بې درده نه دي تللي، زه او ته خو ډېره لرې خبره ده. السلام علیکم ورحمة